باقی چې کله تاسو حصدار دي 3 تنه قرباني کوي 4 تنه کوي 5 کوي 6 تنه کوي یو اهمه مسله درته کومه خپل شراکتدارو ته ګورئ صحیح ده د چا سره چې قرباني کوي هغه ته ګوره چې مال حلال ده کو مال څه ده حرام ده دا ګوره اهمه مسله ده په قرباني کې در سره ایسه کسانه چولې داغي مال ته ګوره چې مال حلال ده کو مال حرام ده تو تنو کې د یو تن مال حرام وو د دې ټول قرباني نه کیږي دا خو نه کیږي خو د شپږو تنو نه کیږي د شپږو تنو هم نه کیږي نو ګوره چې څوک در سره ایصدار دي داغي مال ته ګورئ داغي ګټه وټه ته ګورئ کو داغي چرته د سود کاروبار دی داغي د بینک نوکری ته د سودو دغه رنګ یا چرته داسې بل د رشوت ته پتر چې دغه مال تش رشوت دی بل شی پکې نشته دی صحیح ده تا د پتر دغه به ټول ناروا به دي داغه چرته حلال روزي مکه وسول خپل قرباني خرابای هغه سره قرباني مکوا نو شراکتدار دی ګوري چې پدې کې د چا روزي حلال ده او د چا خو خبردار چې ځان له قرباني وکي کنه خبره څه شه ده چې ځان له قرباني وکي کو ځان له حرام ګټري جدا نه کیږي ځکه الله تبارک وتعالى پاک ته او هغه د حرام مال نه قبلې الله د حرام مال یو سره د حرام مال نه صدقه ورکړي نه قبلېږي قرباني کوي وخت او خوري خو قبلېږي نه دا خبر یاد وساتئ نو خبردار سره ځان له قرباني وکي هر سړي خپل مال معلوم دی هر سړي خپل مال څه دی معلوم دی بل اهمه مسله چې کله قرباني تاسو کوي قرباني بهتره خبره دا ده چې د کم انسان قرباني وي چې د خپل قرباني په خپل لاس وکي خپل قرباني په څه وکي په خپل لاس وکي دا ډیره زیاته بهتره خبره ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لور ته ویل یا فاطمه خپل قرباني ته پاسه ودرېږه وته خپل قرباني ته پاسه ودرېږه وی ځکه چې د دې قرباني اوله کتره چې زمکه ترسي کنه الله تبارک وتعالى پاغه باندې ستا ګناونه معاف کړي هغه باندې ستا ګناونه معاف کړي دي ګناونه معاف کړي دي بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل اذا الله پاک پیغمبره دا زموږ د اهل بیت لپاره صرف دا خبره ده دا صرف زموږ د سیدانو د اهل بیت لپاره دا خبره ده چې د قرباني کتره زمکه ترسي الله ته ټول ګناونه معاف کړي اکنه د تمام مسلمانانو د لپاره دا حکم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایله فاطمه دا د تمام مسلمانانو د لپاره دا حکم دی خپل قرباني ته ودرېږه د دې وینه لازمه کې ته نه رسیدلی چې الله پستا کړي ګناونه سکړي معاف کړي دا د هر مسلمان د لپاره دی او د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ لوروا دا غي متعلق راضي وي غي خپل قرباني په خپل حلاله ولا د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ لوروا چې کله باغی قرباني کول خپل قرباني به په خپل حلاله ولا نو کو یو زنانه دا خپل قرباني دا او په خپل په حلاله باندې پويږي نو جایز دي چې زنانه سو کی خپل قرباني په خپل حلاله کی نو کوشش دا کوي چې ستا قرباني دا چې قرباني په خپل وکي په کسابي یا بل سره ولا مرا ولا ټیک شو او کو نه په استدارانو کې نو بیا غیزه ته په خپل شرکت وکړه غیزه ته په خپل سره وکړه شرکت وکړه حلاله خو به یو تن کوي خو چې تو ورته حاضر چې ستا قرباني کیږي